د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه و عروس بند پرانیستل شو. دغه غرونه چې دغه اوبه ورسره په سطحه کې دي، ورسره په تماس کې دي، ولې بلې خواته دا ټول منفذونه لري. یوازې دغه د بند دیوال نه دی، یو بدنه نه ده چې د اوبر مهار کو. دلته ډېر غټ تزریق د مسالې د سیمټو شوی دی. که ته د خواته نظر وکړې، دلته تقریبا د 40 متره په طول باندې یو طرف د بند ته او تقریبا په قطر د 4 مترو باندې یو تونل کښل شوی دی چې دغه د غره دغه د درې د بند شاوخوا دواړو خواو ته غرونه څه درزونه چې دي چې د اوبو د منفذو د اوبو د تېرېدو لاره تشکیلوي، د اوبو د فرار او د تښتې لاره تشکیلوي، دا تزریق شوي دي په سیمټو باندې په ډېر غټ قوي فشار لاندې. په دې کې برهولونه ویل شوي دي او هغې ته سیمټ تزریق شوي دي تر څو دغه دواړه طرفونه د بند غرونه دا غیر قابل نفوذ د اوبو کا، یعنی یوازې بدنه نه ده چې د اوبر مهار کا، شاوخوا غرونه کاملا عایق د اوبو ګرځېدلي دي، یعنی د دې نه اوبه نه تېرېږي. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ویناوالو وویل چې د شاه و عروس بند به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه هواره کړي او دا د افغانستان د خلکو لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده. اوس مهال دغه بند د اوبو رسونې، اوبو لګونې او د انرژي د تولید په برخه کې عملاً ګټې اخیستنې ته چمتو دی. یاد بند 8 متره لوړوالی لري او د 9.4 میلیونه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې له امله به یې شاوخوا 3500 هکتاره ځمکه خړوبه شي او 1.2 میګاواټه انرژي به تولید کړي. نوموړی بند به د هیواد خواریکښو بزګرانو ته د اوبو لګونې په برخه کې یو منظمه سرچینه تامین کړي. ایجاد بندهای آب، مدیریت آب و به خاطر جلوگیری از سیلاب‌ها ایجاد بندهای آب برای ما شما حیاتی و ضروری می باشد. بنابراین الحمدلله امروز بند شاه و عروس تکمیل شد. امروز به بهره برداری سپرده می شود و انشالله با واسطه از این مشکلات عده از هموطنان عزیز ما به ویژه همشهریان کابل از نگاه کمبود آب مرفوع می گردد. افغانستان د برېښنا ډېر ظرفیتونه لري. موږ باید د دې فرصتونو څخه استفاده وکړو چې د یوې خوا خپلې اوبه مهار کړو او له بله خوا د هېواد له کرنې او د برېښنا سره مرسته وکړو. لله الحمد نن د ورځ د دې پروژې افتتاح یو غټه لاسته راوړنه ده. ملا عبداللطیف منصور د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر وویل دغه بند په جوړولو سره چې څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راغلی 20,000 کابل ښاریانو ته پاکې اوبه برابرولی شي او 3.5 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. دا یوه حیاتي پروژه ده. د دې پروژې په هکله مختصراً یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړو. مجموعاً دغه بند د 50 میلیونه ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده چې په دې کې به تر 10,000 میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 20,000 کورونه د کابل خلکو ته به د چښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي. تر 3.5 هکتاره زراعتي ځمکې ته به د دې ګټه ورسیږي، هغه به خړوبیږي. تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د شاه و عروس بند چارې د افغانستان د اوبو او برېښنا د مدیریت لپاره یو اغیزمن ګام دی. د شاه و عروس بند د افغانستان یوه له مهمو او بنسټیزو پروژو څخه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې 15 متره لوړ او 80 متره سور په لرلو سره د شاه و عروس بند په ځانګړې توګه د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، د سیلابونو د مخنیوي، د اوبو برېښنا تولید او خلکو د څښاک اوبو ته د لاسرسي لپاره ډیزاین شوی دی. د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه بند د جوړولو چارې په 2010 کال کې پیل شوې وي چې اوس مهال بشپړې شوې. نن ورځ د اوبو تقاضا زیاته شوې ده، ښاري پراختیا او همدارنګه د نفوس زیاتوالی
په افغانستان کې تقریبا د 7 میلیونو څخه نیولې تر 8 میلیونو پورې هکتاره پورې زراعتي ځمکه لرو. د 7 میلیونو څخه تر 8 میلیون هکتاره زراعتي ځمکه تر اوسه نیمه هم نه کرل کېږي. په دې خاطر باندې چې هغه ته موږ د زراعت لپاره یا د بیارۍ لپاره اوبه نه لرو. موږ خپلو همسایه هېوادونو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به د خپل اوبو مدیریت په داسې شکل کوو چې نه د هغه حقوق طلب شي او نه زموږ حقوق طلب شي. قرارداد این پروژه به طور همزمان با پروژه های سد مچلقو، المار، پاشتان به مناقصه رفت. پروژه های المار و مچلقو بعد از چند سال فعالیت در دولت قبلی تعطیل شدند و پروژه پاشتان نیز تا این تاریخ 70% پیشرفت دارد و تنها پروژه شاه عروس است که به بهره برداری که با کمک و مساعدت امارت اسلامی به بهره برداری رسیده است. دغه بند څه د پاسه 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې د کال په اوږدو کې د شکردرې ولسوالۍ او د ګاونډۍ ولسوالۍ او سیمو د اوسیدونکو د اوبو اړتیاوې تر ډیره پوره کوي. شاه عروس بند 2 توربینونه لري چې هر یو د 600 کیلو واټو په ظرفیت سره د 1.2 میگا واټ په ټولنیزه توګه د برېښنا تولید ظرفیت لري.